د جبهې مقاومت یو قوماندان عبدالحبیب په نوم په خنج ولسوالۍ کې طالبانو ته تسلیم شو. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. قوماندان عبدالحبیب په خنج ولسوالۍ کې له یو شمېر وسلو، وسلوالو او مهماتو سره له مخالفته لاس اخیستی. کورنیو چارو وزارت څرګنده کړې پرون په پنجشیر ولایت کې د اسلامي امارت له مشروعیت منلو وروسته سیمه ییز مخالف قوماندان عبدالحبیب له 14 وسلوالو سره تسلیم شوی دی. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.